روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 19مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات ابن حجر رحمه الله په الاصابه فی تمیز الصحابه دریم جلد 3 صفحه کې لیکلي چې د هجرت په 5م کال په همدې ورځ جلیل القدر صحابي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه له دې نړۍ څخه وکوچېد او د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه جلیل القدر صحابي و چې د بنو قریظه او یهودو پریکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته پرېښوده. دا پیښه ډیره تفصیلي ده چې د سیرت النبوي صلی الله علیه وسلم په کتابونو کې پوره تفصیل شته چې زه فقط یو برخه رانقلوم. کله چې سعد رضی الله تعالی عنه د بني قریظه او قلاو ته ورسېد او د اوس قبیله یې راوستلو ته ورغلې وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو سره ناست و. خلک سره راټول دي او یهود هلته د خلکو څخه لرې تړلي دي. هغوی د خلکو خبرې نه اوري. اوس چې سعد رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منطقې ته نږدې شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پورته سو او اصحاب کرامو ته وفرمایل قوموا الى سیدکم، یعنی خپل مشر او سردار ته مو ودرېږئ. ټول خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د عزت لپاره ودرېدل. یهودو هم د سعد رضی الله تعالی عنه دغه لوی قدر او عزت ولید. اوس نو ټول خلک د سعد رضی الله تعالی عنه د حکم په انتظار کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل یا سعد، د بني قریظه او د یهودو په باره کې می حکم تا ته پرېښی دی. د دوی په باره کې دي چې څنګه خوښه وي هغه حکم وکړه. سعد رضی الله تعالی عنه وویل زما حکم په یهودو باندې چلیږي؟ خلکو وویل هو. سعد رضی الله تعالی عنه د اوس د قبیلې مشرانو ته وکتل او ویې ویل زما حکم پر اوس باندې چلیږي؟ چې په خپله د سعد رضی الله تعالی عنه او د یهودو حلفا او متعاهدین دي. د اوس مشرانو وویل هو ستا په حکم راضي یو یا سعد؟ بیا د خزرج د قبیلې مشرانو ته وکتل او ویې ویل زما حکم په خزرج باندې چلیږي؟ هغوی وویل هو. ستا په حکم راضي یو یا سعد؟ بیا د مهاجر مسلمانانو طرف ته وکتل او ویې ویل زما حکم پر مسلمانانو باندې چلیږي او ټول زما په حکم باندې راضي یاست؟ هغوی وویل هو. ستا په حکم راضي یو یا سعد؟ بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته وکتل او ویې ویل هغه څوک چې هلته ناست دی زما حکم ورباندې چلیږي؟ ورونو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ادب و. داسې یې ونه ویل چې زما حکم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چلیږي. د ادب په سبب یې وویل زما حکم پر هغه چا باندې چلیږي چې هلته ناست دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هو یا سعد. نو سعد رضی الله تعالی عنه وویل زه د بني قریظه او پر یهودو باندې حکم کوم چې نارینه دې ټول ووژل سي، ښځې او ماشومان دې بندیان واخیستل شي او مالونه دې تقسیم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز وویل الله اکبر. تا پر دوی د الله جل جلاله په حکم وکړ، هغه الله چې تر 7 اسمانونو لوړ دی. د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه حکم د عدل او انصاف حکم و. د بني قریظه یهودو یوازې دا نه چې هغه لوی غدر او خیانت یې کړی و، په هغه سربیره یې د مسلمانانو د نیست او نابودي کولو لپاره 1500 تورې، 2000 نیزې، 300 زغرې، 500 سپره سره یو ځای کړي وو چې مسلمانانو ته پس له هغه په لاس باندې ورغله چې د دوی قلاوې یې فتح کړي. خیر، سعد رضی الله تعالی عنه خپل حکم وکړ. یهود له لیرې ورته ګوري مګر خبر نه دي چې څه پیښه ده او زموږ په باره کې څه فیصله وشوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې یهود دې د بنت الحارث په کور کې چې د بني نجار څخه یوه ښځه وه بندیان سي او د دوی لپاره دې د مدینې منورې په بازار کې خندقونه وکیندل شي. د خندقونو تر کیندلو وروسته یې امر وکړ چې 10 نفره یهود راولئ. 10 نفره یې راوستل او د هغوی غاړې ووهل شوې. پاتې یهود
په هغه کور کې بندیان دي، نه پوهیږي چې د هغو 10 نفرو سره څه وشول. ورونو، په همدې ترتیب باندې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په فیصله باندې دا ټول یهود ووژل شول، ما سوا له ځینو کسانو نه لکه زبیر بن طاباه چې د یهودو له مشرانو څخه و. کله چې هغه د حلالولو لپاره راوستل شو، نو له انصارو څخه یو مسلمان چې نوم یې ثابت بن قیس و، دغه زبیر بن طاباه یې ولید. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله، دغه زبیر بن طاباه ما ته راوبخه، ځکه ده د بعاث د جنگ په ورځ زما سره کومک کړی دی. او په همدې ډول ځینې نور. همدارنګه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه مبارک صحابي و چې ډېر مشرکین یې اسلام ته راوبلل او د ده په لاس باندې مسلمانان شول. الله جل جلاله یې هغه دعا قبوله کړه چې د خندق د غزا په مهال یې کړې وه چې یا الله تر هغو مې مه وژنه چې د بنو قریظه او په یهودو مې زړه نه وي یخ شوی. کله چې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دغه حکم وکړ، نو د ده ټپ خوله خلاصه کړه او د همدې ټپ له وجې نه شهید شو. په ځینې روایتونو کې راځي چې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه جنازې ته له اسمان څخه 80,000 ملکې راغلي وې. په شهادت یې د الله جل جلاله عرش ولړزېده. همدارنګه د رمضان المبارک په 19مه ورځ 40 هجري قمري کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم او د تره زوی د اسلام 4م راشد خلیفه امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه د سهار د لمانځه په مهال د عبدالرحمن بن ملجم لخوا په شهادت ورسید. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د شهادت پیښه په ځینو روایتونو کې د روژې په 11مه، په بعض روایتونو کې د روژې په 18مه او په ځینو نور روایتونو کې د روژې 20مه راغلې ده. په ډېر روایتونو کې راغلي دي چې د روژې په 18مه ورځ په سر باندې زخمی شو او په 19مه ورځ باندې د شهادت لوړ مقام ته ورسید. او په همدې ډول د روژې په 19مه ورځ 1121 هجري قمري کال چې د 1809 میلادي کال د نومبر میاشتې له 13مې نیټې سره سمون خوري، د عمان او پرتګال یرغلګرو ترمنځ سخته سمندري جګړه ونښته. عمان په دې جګړه کې ماتې وخوړه او تر رأس الخیمه پورې یې شاتګ وکړ. او همدارنګه د رمضان المبارک په دې 19مه ورځ 1415 هجري لمریز کال چې د 1956 میلادي کال د اپریل میاشتې له 13مې نیټې سره سمون خوري، د تونس حکومت پریکړه وکړه چې د زیتونه جامع مسجد به په اسلامي پوهنتون بدلوي او بیا دا جامع مسجد د زیتونه پوهنتون په نوم باندې ونومول شو. په دې پوهنتون کې 5 مختلفو پوهنځیو شتون درلود.